ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني وایي د ملي اجماع لپاره باید یو شفاف بهیر رامنځته شي. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر غني طالبانو ته نوی پیغام را لیږلی دی. هغه ویلي دي چې تاسو باید په خپلو لارو باندې ورنشئ. هغه ویلي باید میده میده خپل هدفونو ته ځان ورسوئ. هغه په یو تازه پیغام کې د افغان کډوالو په هکله غږېدلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان کډوالو په تړاو پیغام کې ویلي د مشروعیت ترلاسه کولو او له اوسني بحران څخه د افغانستان وتلو لپاره ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول اړین دي. د ښاغلي غني په وینا ته د لازمي اجماع موخه د ملت هغه ډیره برخه ده چې خاموش اکثریت بلل کیږي. دا ډول اجماع خودګذري او د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لخوا د یوې ښې راتلونکي په هیله په شخصي او فرقهیي ګټو د ملي ګټو د برتري منل غواړي. غني زیاته کړې له دې خبرې هدف د ازمایلو بیا ازمایل یا پر اشخاصو ټینګار نه دی، بلکې اصلي ټکي د داسې یو شفاف بهیر چمتو کول او جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک پکې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره د خدای ورکړو حقونو د استعمال واک او امکان پیدا کړي. ښاغلی غني همدارنګه د افغان کډوالو په ملاتړ د ډیورنډ کرښې هاخوا د پښتنو او بلوڅانو د غږ پورته کولو هم مننه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.